د خوست حج اوقاف ریاست حج ته تلونکو حجاجو لپاره یاده پچاچونه د خوست په مرکزي عیدګاه کې ترسره شوه. د خوست د حج اوقاف رئیس عبدالقیوم حقانی رسنیو ته وویل د یادې کورکشۍ لپاره 1700 کسانو نومونه ثبت کړي وو چې په ترڅ کې 338 کسانو د ذکر شوي پروسې په ترڅ کې د حج مبارکې فریضې لپاره لار ومونده. ولله الحمد د امارت لخوا خو یو کمیټې جوړه شوې ده. کمیټې هغه مقدس وجایو مدینې منورې او کعبې شریف ته هلته تللې ده. هغه برآورد راوړي، هغه منظم کار کوي، نو د کال په کال تجربه هم حاصلېږي. نو زه امیدواره یم چې انشاءالله ډېرې ښې لاسته راوړنې به وي، نه به څوک شکایت ولري، نه به څوک ګیلهمن شي. انشاءالله سل په سل کې مې امید ده چې خدای به موږ سره معاونت وکړي. بل خوا تلونکي حجاج د یادې پروسې له شفافیت څخه خوښ دي، خو ورته مهال له اړوند وزارت څخه د سهم د زیاتوالي او سهولتونو غوښتنه کوي. په دې اړه حیات خان او عاشق الله رسنیو ته زیاتوله. خلکو غوښتنه دا د ډېر کسون روغیل دي، هلته کسون کم دي، 400 نفره دي، 1800 نفر دي که څومره کسانو دلته اوسېغه کړی دی، نوملیکنه کړې ده. موږ دولت نه غوښتنه دا ده چې موږ سهم د خوست سهم چې دی خلک ډېر زیات دي، او دا کوم کسون چې دوی ورکړي دي دا ډېر کم کسون دي. خلکو غوښتنه دا ده چې ډېر کسون باید حج ته لوړ شي، او دلته کسون ډېر پوتې کېږي، ډېر کسون نه هیلې کېږي، نه امیدې کېږي. نو موږ غوښتنه دا ده چې دولت په آینده کې باید موږ ته ډېر کسونه غره وکړي، سهم ورکړي. ډېر خوشحال شوم چې اوله پچه د حج اوقاف یې مو ورته یو حج اوقاف نه مې دا غوښتنه ده چې موږ تاریخ سلوغتونه راولي د حجیانو دپاره. هغه پروسه موږ ته مخ ترسره شوه، غلطۍ ملطۍ نه دي که شوې، بیخي ډېره صفایي کوه، بس دولت نه مې خوښ. باید یاده شي چې د کورکشۍ یاد پروګرام د خوست حج اوقافو د علماو شورا د استخباراتو ریاست امنیه قمندانۍ د ګډې رامنځته شوې کمیټې په شتون کې پر مخ یوړل شو. د خلکو په وینا په پروسه کې شفافیت موجود و، خو نفوس ته په کتو ورکړل شوې سهمیه د خوست ولایت لپاره کمه ده چې باید زیاته شي.